जिंदगी सिर्फ वादा करू तेरा कड़ा कि वादे दिन इस शे नहीं पखोदे मर गए तुमने क्या किया बस गुजार तमाम कुरानी मसाला उपागे की तबीयत जख्मी फिर ده هو اللي بيغوى ولا تو ولا كسنجة لا خزي وای سړیا دی حکومت چې دا بیل پاس کړي کنه دا دوی د خوند لپاره پاس کو دوی له سمازور کوله سقي سوا چې دای پاس کو نو بس خپل خو غیر دا وسړی حکومت دی نو بدون په پاس کې نو زمونږ پکې وس کار دی دا د خوند لپاره نه دی پاس شوی په دې عمل درآمد پکار دی نو عمل درآمد په کار دی کوي په عمل درآمد په پته کې کنه زی به څنګه وکړه ته مال دا دوی مخزه کې وکنه او نه ولې دا وکړه چې نه کې په دې خخته دی په دې ولال ماجګر په دې حساب وام هیڅ کوم نشته کول کې والی چې چاوم چې د چت نه را پرې وته کچا سویلی ها لکه وستا دومره جوړه ته مال په خخته ساروي چې مال خزره کې خدای کو چې د تاریخ رو باسم لکه به مواده کې ها کوم سور واده کوم من کېدو ولا زنیم او بس ټیک ویکا کوم بس زبم یو ډز وکم دا کفاره بدله خاورې کوم به ما آسماني ګولې را پې دا دغه دا چې به مواده دل وکم تا خله تا خخته مې راوړه مې کزه چې ته د دې مواده په خطا کې مکم کنه نو دا سر به پیراله وي ای شاوهی څه تکړه خاون مې دی دا چې خاون دی تمام چا لګوله خوا کنه پیګې پینې اوس په یو ګلز وکی کنه بیا دې خبرې مکه نه نه بیا نه کو زما د خدای خله ما د قسم چې دا بوټي وبکم نه بوټي مو وبکه دا بوټي وبکه او شغالو خوین د کې په نورو اعلانونو خو چارته عمل ونه کړ مړه داسې زندگی ده زندگی صرف واده کړو تیرا کړه چې واده دې نه هیڅ شی نه په خدای بس گزار تمام کورانی مسئله و پاقی که تبیه زخمی فیو دا ولی بیا غواله ته واله که څنګه نه دا ته مکمل ډزو په ټایم کې مخې راځي نو ما ته څه پته وه چې روس او یوکرین خطي دي اورې ته وګوره سر خو مې مات نه دی یار نه مات نه صرف چینه پکې راښکاره شوي دا ولې مات نه دی خدای دې غرق نه کړي که موږ له تېسوات ابشار جوړ کړی و وبشي الله به خیر الله دې دې سیاپت نه وساته اورې واه ته پرېږده مړه زه خو اوس ورځم اورې خبره واوره سما بېګاره مې تخته نه کړې که نه مړه په کټ کې به ځې کور ته په کټ کې ما دې ډاکټر له ورولې بیا به ګورو مړه د ډاکټر زویه ته په ډاکټر باندې موږ ځانه په مصیبت کېږي دا څه چل شوی ما چې مختصرا پوهېږه که نه لکه مختصرا به دې څه پوهېږم په پاکستان کې چې هغه بل پاس شوی د دویم واده واله نه مړه وایي ته نه خبر نه که نه دې خوشي زوی ته نیوز نه ګورې نو ټوله به ورته پټو کې ګوړونه کې او سبق مسلمان خو دې ګاونډي مې په دغه قبیل باندې عمل درآمد وکړو دویم واده و مبارکۍ د ورله مټیان مې ورله لږ ډانس ما مې ودرسې وکړو لږ ځان مې ورته وښودل خوشحاله وم که نه دویم واده چې کور ته راغلم هغې دقه جبې رئیس او دمخه سره یې ګزار و ته به مړه خو چې ما څنګه لاس تاو کړو څوک مې وکړو زما نه مشره ده نو بس زر مې لاس ونیو نو په دې مې ورسره وجاښه ده نو دې که خو د چیړ چپاړ څه نه و دا خو څه مختصرا خبره وه مختصرا خبره ده مړه د دې په کومې سره څوک ټایم دی بی مړه ته راځه ورګه تا خو د خور ویلې ده خو د خور به داسې ته راځه فیصله وسه کوو راځه دېسته ما ورته صرف دا وویل چې بس یو دویم واده ګوټی دی زه بیا م وکړم بلکل دی که غوسه نشته زما خو دا مازغه کار نه کوي چل به ورسره کوو نو راځه خیر ده سلام علیکم خورئ ښه ټیکي بس که که نه خدای دې غر کنه که بس که که نه راځه مریډا پرېږده ته راځه هلکه ستا خو ډېر غټ عزت دی یار یا پوندې به داسې دي دې پوندو ته وګوره هسې خورئ ما وایي ستا د رونالډو دا کیک چا نه زده کړی دی دا زه شپه ریسلینګ ګورم هله خدای غرق دی مریډا غرق دی
کاش چې به دې ښځو د چا وس رسېدی که نه راځه ورور دلته کښېنه راځه هسې خورې ګوره دا لاس ته ډېر درانه دي ښه دا دې سړي راځه کې ټماټر کرلي هغې کې ټول غلګیم ګوټ کوم ښځې لږه خوښه ځای راکړه لنګې ته کښېنه ملګري لږه خوښه هسې خورۍ ما داسې په مختصرا الفاظو کې پوهه کې دا جګړه په څه وه یې ورورې دا ګلوري خان څه دي نن درېیمه ورځ د هغه واده کړی دی دې ځي اول ته کښېني هغه خلک ورله غوږونه ډکوي او دلته راځي بیا ما ته لګېږي که نه نو ته ووایې په ما کې څه چل دی تا که خو څه چل نشته دی صرف چې کوم دی لکه بدرنګی څه چل دی پکې څه چل دی پکې وایه چل نو چلونه دي پکې مال ته راته دا ووایه تی دې پوندې ته وګوره پوندې به داسې نه پوندې خو یې ښې دي صرف میږانو پکې قله بلایسار جوړ کړی دغه خو دا پرېږده تی اوس دې پوزې ته وګوره ما دا پوزه به د ښځو داسې ولګه نه ښکاري دا خو سم کېټو غر دی اخ دا هم نه یې سم نه دی ورته دې لاسونو ته وګوره لاسونه نه دي سم درپړي دي اورې والله ژبه خو ته بیخي نه ښیم نه نه ژبې نه مې ساته ژبې نه مې خدای ته وګوره په څنګ وساته قسم ته خو مګه داسې ښځه ستا وې که نه چې دې تا په یو ورځو کې د عمل کم پرېښی نه 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 خیر دی الله به خیر کړي لیکن په دې ماده کې څه چل دی شاکر وزیر کړی دی محمد کړی دی دنیا ملګرو کړی دی او بل پاس شوی نو په ما کې څه چل دی پتا کې خو څه چل نشته خورې خیر دی داسې کار دی که نه چې والله تاسو ټیم تېرولم ښه ګران کار دی اوس په نوني چې چل دی خو اشتمنا به ولې راولي زمونږ دا رور چې کم دی که نه دا ډېر خدای ولې و اشراف او سپکدسته خوی ورکړی لږ سپک ډرد دی خیر دی خو ټیک به شي نو په دویمه ښځه کې څه دي دې ټول مخلوق نه دی کړی خو ته یې دلم وکړه څه خو پکې شته نه او بیلم پاس شو او بیلم پاس شو 15 کاله 15 لکه روپۍ هم دلته نشته او دوه چې کوم دی نو جیل ته هم نشي تللی دې خوښ دی دویم واده واده وکړم او زم چې وکوله تا کړی واده الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی زما واده نشته په خپله دې نه دی کړی نو بیا دره مشورې سره وکړې د پاکستان دا ګرمي او ګراني دا به ما ډېر زر دی دوبۍ ته ورسوي ایو ملنګ ایو ملنګ لا خبر خو نه کنه خوشخبری مې دل راوړې ده لرې ماړه د خوشخبرۍ نه دی خبرې الکه حکومت یې ویلان کړی مسلمانه خبر یم دی سنه بس دغه اعلان یې کړی دی که نه اپریشن یې سټارټ کړی دی په باره نه نه مړه دغه نه هم غټ اعلان دی بل بیا څه اعلان کړی خو څه وړه مړه بیا بیا ګران کړي نه نه دا واوره ملنګ لا मुसलमान अदा हुआ। पाकिस्तान में दूसरी शादी करने का बिल मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान में अब हर मर्द को दूसरी शादी करनी पड़ेगी और जो मर्द ये शादी नहीं करेगा उसे 5 लाख रुपया जुर्माना और 2 साल बामुशक्कत कैद की सजा हो सकती है। इसकी रीज़न जो बताई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो कुंवारी बैठी हुई हैं उनकी ज़िंदगियों को देखकर ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब हर मर्द कानूनी तौर पर 2 शादियाँ कर सकेगा। नाज़रीन, अगर इस्लामी कौंसिल से देखा अरे मजा आएगा ना भिड़ो। हुकूमत पाकिस्तान जमहूरियत दा बिल पास करे जी और बिल दा दे कि हर सड़े ब बहुत वखत कई कम सड़ी द्वे में खज ने इनकार उको 15 लाख रुपए ब जमा कई पदे जेबे वो तक दो 2 काला बजीली आओ अगले पीछे कार को न दे उस्ताद ख्याल ले वही खुद पता है क्या ख्याल से जी आओ पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आओ बिल पास करे शुरुआत बकी अलग मन से नहीं कर उस्ताद ख्याल जबह जखो पे वारजमा जखो पे यो कानून न रुस्ता के कम जाना ना चीजें कोम रो नहीं संगाना के दा श्रम का जाता प्रेदम जखो पे वारजम जखो कोम तागो पे रा शागुपा پوش ولی دسی کار دی پدې مې خوخي چې د خزینه د سترګه نه سوځي نه 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 خدای دې نه کی جمهوریت پاکستان په بل باندې مکمل عمل درآمد کې د دې بغوی نه کدما د سترګه سوځي چپاړه مې ته وای نه سوځي زه خو کوم زه خو پاتې واله نیم زه خو په ورځم دا مخه نه کوي او ان شاء الله کومه د خیره سره ابشو ان شاء الله
څه خبرې کوي دا 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 داسې کار دی که نه زما خبره واوره ډېر سپک ډرت انسان یې ډېر فضول خبر دی ماله راوړو د دې دویمې ښځې دا داسې بلکل تاله نه وي په کار ګوره زما خبره واوره چې په یوې ښځه کې ته وړه ځان له هغه ګلی شي ته ځان لږ پخلی کولی شي ته ځان له ځای جارو کولی شي ته لکه مطلب دغه کولی شي کپړې ځان انځلی شي دویمې ته ضرورت څه شو آی شابسې هو که څنګه ښځې صرف یو تپوس درنه کوم 15 لکه روپۍ د دې مخو کې سره شته الحمدلله بالکل نشته آی شابسې 2 کاله جیل ته تللی شي دا ځوان بالکل نه ځم نو بل اپشن تا سره کم یو دی واده به وکړو بلې آی شابسې دا خبره مې نه ایسته اوا به زه به یې وکړم یاره که ترزوی څه سوچ کې ناست یاره لکه کو بس آخر کو بس ولې خو د مونځ ټیم دی مونځ به کوو لکه د خوشي بیا مونږ ته خو لا یوه ګنټه پاتې ده بیا هم د دې دویم واده څه سوچ موچ را واچوئ چې دا مازغم پې کار شروع کړي نو په دې خو دا درېیمه ګنټه چې د دې بګوې سره به څه کوو زه هم دا سوچ کوم چې د دې دویم واده به څه کیسه کوو یار لکه مسلمانه زمونږ ګاونډي نه جالړو به داسې ښایسته اخلاقي ښځه خدای ورکړې دینداره خو چې څنګه دا بل هم پاس شو او څنګه ورته ووایي بل هم پاس شو اسلامي طریقه نه موږ سره اجازت ورکړو موږ خو چې ورته ووایو جبر وباسي چې جاړو پسې باڼه ځان ماله به هم اجازت راکړي انشاءالله استه دې مخو کې ته وګوره میلو تا له خو یاد نه درکوي البته کېدای شي پلار لیدلی ورکړي هلکه ما ته چا یو کې خبره کړې وه و چې دې واده کړي پسې دا ځان یو کس ومږي وي بیا هغه بختور شي هغه هم وي چې کم دین وي چې اوس هغه شی راشي موږ به پسې دا ځان سم وچولو خو دغه دی را روان دی را آخر شیطان کا نام لے کے شیطان حاضر ایو راول ماله کینه 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 په ځای کینه دا دې څه کینه څنګه چل دی صحیح لکه دا دې څه کینه ځان پسې ومږي جوړ تکړه څنګه چل دی یار څه چل دی لکه دا څه قصه ده زه ظالم خبره بابا یې مجید کاڼي ځان پسې بابا نن سبا بابا اعلی ته زمونږ د پاره نن سبا وخت کې ته ډېر غټ بزرګ سړی دا سوي تا خو لاسونه ښکلوځي مونږه هله ما ته خو پته نه خواشه زور شوي لاره ورسره علم زور شوي زور کمړه خوا کېنې لږ فاصله وساته ما پوی که څه چل دی کړی څه چل مې کړی ولې جالړو صاحب نورې خبرې خوشي یو د کار خبر راته وکړه دې دویم واده اجازت یې څنګه درکړو الحمدلله چې بیل پاس شو وته مې ویلې ما زه دې په دې کور کې خوښه مو که په دې جیل کې دې خوښې ما وی نه ته مې په کور کې خوښې ما چې په کور کې دې خوښې ما حکومت ستر بیل پاس کړی دی او چې کوم دی نو ما زمونږ جمهوریه پاکستان دا بیل مخکې رسولی دی او اسلام هم چې کوم دی موږ له اجازت راکوي نو بیا پکې ته څه چې کوم دی لانجې کې وایي ټیک ته چې بس تا خوښه یو اسلامي اجازه درکوي او حکومت پاکستان جمهور پاکستان اجازه درکوي بس خپله سمه دی چې څه کې کوه ما ته به خپله حصه پوره بیله کې ما ورته وایم سمه ده اوس ورځم پې بس ایسته مې واده وکړ یو ډک دی دې پورته داسې ګړاز مې دې ویست دا دې خوښه یو پیره دې بیا ښکل قابل یې که نه د ښکلولو قابل یې لاس راکړه یو ځل بیا مننه بس ته بیا رالې خوا تا باندې عمر تېر ده ته لاس مه ښکلوه اوس پلار ته هم دې وویل دا لا څنګه بیل دی چې په ما عمر تېر دی تا باندې ته مه کوه ته غلی شه تعویض ماویز نشته تعویض خو نشته خو البته چې کوم دی یو ټوټکه راسره ده اب ته بیا بار ځان له ووایم ځان له بیل پیس علم زه د هغې او ملګري د واده څومره ټایم وشته الحمدلله هفته مې وشوه هفته بس بال بد دې شته که نه شرمور کې مړه سهله چې دا هفتې غوښې وته یار ورې که زما خوله راوړه شرمور یار صبر وکړه غاښونه نشته ختم دي ته ولې خاندې